السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې وایي یو ښځه ده خسر ورغلی دی د شپې د دې په سینه یې هم لاس والی دی دې نارې کړي دي دا وایي مخکې به هم راکلی زه پوهېدم بیا مې چاړه راسره شو وه خو د راتلو دروازه به نه بندوې په موږ کې دروازه بندېدل نسته نو اوس دا وایي زه یې تر سینه ونیولم پلانکی چم وسو اوس د دغه ښځې د مېړه سره نکاح څنګه سوې ده او دا خسر مو نو اوس لاس تړلي دي بندي کړی مو دي که څنګه چم دي محترمینو دا زموږ په پښتنو کې یو ډېر په پښتنو کې نو دی لږ لږ راځي په نورو خلکو کې به ځان بیخي ډېر وي دا کیسې یو خو د شریعت څخه دا خلک لرې دي بل نو دغه ځای دی پلار ته دوم واده نه ورکوي دا یې څه وخت مخکې یو چا میسجان راته پرېښول ول پلار له خپلې معاینې نه سو کتلی نو ویلی هم نو سو د نورو ورونو څخه شرمېږو پلار دی اوس به وکړو څه نو دا وجه هم دا یې بس معاینه یې سپین سارې سي په ده کې لا یې څه کرنټي باره پر موژندو باندې مخ راواړي هلته خو نو د په اسلام او په شریعت باندې خبر نه وي داسې کیسې ډېرې راغلي دي ډېرې پېښې سوي دي زه په خبر یم ما پورې دا مجلسونه را رسېدلي دي اول خو تاسو کوشش وکړئ د خپلې ښځې داسې عادت کوي هر سړی دی و د خپلې ښځې ته ووایي چې که زما پلار په چپه درته وکتل په دا مخې وه کیسه دستي رسوا کوه دا چې سبا بیا سره پردي یاست راغه نو هغه یو ساعت کوي تکلیف ښه دی نه دي زامن په دې کې شرم کوي داسې خلک مو هم ستا پلار یې پر معاینه نیولی دی باره اوس پټه خوله دی نو وایي که غله څه کم نو خو رنګ مې بدېږي نو د دنیا تر رنګ بدۍ پورې د آخرت رنګ بدي دي پر ځان مني د دنیا رنګ بدي نه مني اوس محترمه فقهای کرام وایي که ښځې دعوا وکوله چې خسر له ما مچه واخسته نو که میړه تصدیق وکړي چې و دا مچه یې له تا اخیستې ده په شهوت یې اخیستې ده حرمت مساهرت راغلی د همیشه دپاره دغه ښځه پر دې خاوند حرامه وګرځېدله او که خاوند تصدیق نه کوه چې یا ته درواغ وایې یا چې تاسې مچه اخیستې ده دا د شهوت مچه نه وه دوی سپین ږیری دي ته د لور پر ځای مثلا مچه کړې یا د لور په سترګه یې درته کتلي دي بیا نو وایي دا ښځه پر خاوند نه حرامېږي فتاوای هندیه جلد اول صفحه 276 القسم الثاني المحرمات بالسهريه او دغه رنګه رد المحتار په محرماتو کې دې ته پر وضاحت ورکړی دي نو په دغو شیانو کې ډېر احتیاط وکړئ محترمینو دغه پلرو باندې که پوس ولاست چې لاس اوږده یې کوزدا ور وکړي دغه بدبختانو ته زموږ د خو که په زنا اخته و پروا نه لري کې موژندو سره تعلق پروا نه لري کې د لمسیانو سره تعلق پروا نه لري خو که یې بله کوله بیا نو اسمان ونړېدی هغه شرات چې روا کړی د بله ښځه هغه په موږ کې اوس حرام و کفر ګرځېدلی دي ای زنا یو شا په موږ کې بیا پروا نه لري نو ستا پلار چې اوس یې څه کار برابر نو بیا ستا معاینې ته چېشته کتل او په دغه شیانو چې پوه سئ ځانونه جلا کوئ کیسه سره رسوا کوئ پلار ته وایه ورته دغه ډول کیسه ده نو چې ابدي ښځه پرې حرامېږي نو خو دا کیسه بله څه کړو ما د پلار مراد په دې شیانو کې ساتي ما د ورور مراد ساتي ما د داسې میسجان ما ته راځي چې یو زوی وایي معاینه له پلاره نسم کتلی چې زه واوزم دی بله ولې په خونه ننوځي دا و څه الله دي دا و څه کیسې دي الله دې رحم وکړي والسلام علیکم ورحمة الله